السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ. حامد و مسلم و بعد. یو محترم رور یو پوسټ نشر کړی دی. په دې پوسټ کې لیکلي دي چې یاره د وتر مانځه نه وروسته به 2 سجدې کوي او بیا به د 2 سجدو نه وروسته دا دعاګانې وایي چې سبوح قدوس رب الملائکه والروح. نو آیا دا او بیا دا ثوابونه دي او بیا دا ثوابونه دي، نو دا شی شریعت کې شته او کنه؟ جناب محترم، دغه دعا دي ته دعاء الزهرا وای. دا یو کتاب دی جلاء العیون په نوم باندې. دا د محمد باقر المجلسی کتاب دی او دا شیعه دی. د پلارم شیعه او پلارم څه مجلسی نوم دی. خدا محمد باقر مجلسی دی او په دې شیعاګانو کې ډیر زیات کتابونه لیکلي دي. دا دعا او دا حدیث په هغه کې را نقل کړی دی او د دې دعا نوم د دعاء الزهرا. غنیت المستملی حلبی الکبیر چې ورته وایي، هغه کې باقاعده تور سره دی حدیث باندې کلام کړی دی، خو د دې پورا تخریج کړی. بیا وایي فهذا حدیث موضوع باطل لا اصل له ولا يجوز العمل به. داسې الفاظ دي غنیت المستملی کې. نو د وتر نه بعد 2 سجدې کول او بیا هغه کې دا دعا ویل چې سبوح قدوس رب الملائکه والروح، دا نشته شرعي لحاظ سره د دې اصل نشته او په دې باندې عمل جایز هم نه دی. السلام علیکم ورحمت